نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقي او ښاغلي شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي چې د دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. نیکلسن ویلي پرون یې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړې ده. همدارنګه د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه د علماو یو کمیټه جوړه شوې ده چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نوموړې لیدنه تایید کړې ده. نوموړي پر خپل ټویټر اکاونټ لیکلي په دې کتنه کې دواړو لیوري د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې او د نظرونو تبادله وکړه. ښاغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو د برابرولو په اړه د هڅو دوام او د امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. همداراز یې ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښتې ده. په تعقیب یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې ټینګار وکړ چې افغانستان له خاورې به هېچا ته ګواښ نه پېښېږي. نوموړي همدارنګه د سرتاسري امنیت، د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د پرېکړنده هوډ د موجودیت او نورو موضوعاتو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په پای کې دواړو لورو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ چې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لامل شي.